امیر حمزه شینواری سے په یو کلام کې وایي ما حمزه یثربی باده خاونده په هغه پیمانه کې د افغان را. حمزه بابا دعا کوي و یا الله ما حمزه یثربی باده خاونده. یثربی یعنی یثرب څه ته وایي؟ مدینه ته. باده څه ته وایي؟ شراب ته. چاته اشاره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې یا الله زه بخامخا د مدینه شراب سکم، زه محتاج یم، تږی یم د دغه شرابو، یعنی د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د اطاعت دپاره ما قبول کا. رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی او د مدینې نه چې اجرا شوی دغه، نو هم دغه شراب ما ته په کوم لوښي کې راکه، په هغه پیمانه کې د افغان را. افغان ته حمزه بابا په کم لوی نظر ګوري، څومره قدر یې کوي. ښاغلی پیمانه ته وایي، لوښي ته وایي یا الله مالی د افغان په کاسه کې راکړه، هغه کاسه چې هغه د نورو قامونو نه ډېره لوړه ده، په ښاغلې پیمانه کې د افغان را. مقصد دا دی چې یا الله زه مسلمان یم، ما د رسول پاک صلی الله علیه وسلم کلمه ویلې ده، خو پښتون یم او د اطاعت دپاره به بس ما پښتون ثابته، پښتون مې لره. ځکه کو چېرې زه د پښتونولۍ نه وتم نو بیا مسلمان هم نشم پاتې کېدی. که زه مسلمان یم، که ښه مسلمان یم، نو دا ځکه چې زه پښتون یم. کو چېرې ما ځان د پښتونولۍ نه ویستو نو ظاهره ده چې انسان پښتون پاتې نشي، نو دی مسلمان څه جوړ شي. لکه نن چې تاسو څومره د مذهبي خلک ګورئ، اکو شیعګان دي، کو سنیان دي، کو وهابیان دي، هغه کو د هرې فرقې دي، دی پیدا خو پښتانه دي، دی پښتانه خو دی د پښتونولۍ نه وتي دي او ځان ته مسلمانان وایي. نو حمزه شینواري صاحب وایي چې نه نه، ته به اول پښتون شي نو بیا به هله مسلمان یې. کو چېرې تا د پښتون شناخت ير کو، ورک دی کو، نو مسلمان به د کم نه نشي. هله به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په دین باندې عمل کې چې پتا کې پښتنه ویني. نن تاسو ګورئ زمونږ څومره مذهبي خلک چې دی په پښتون باندې کار څومره سخت راشي، هر څومره ظالم کو په پښتون او د پښتنه سیمه باندې ظلم کوي، غصب کوي، جبر کوي، د جبه په خپل کې نه ډقیږي، د په تندي خولم ناراضي، د په زړه وارخطایم ناراضي. ځکه د ځان پښتون نه حسابي. د کوم مشران دي نو هغه فلانه مدني رحمت الله علیه، فلانه مکی رحمت الله علیه، فلانه چې د سورته وي ترمذی رحمت الله علیه، بخاری رحمت الله علیه، بس عراقی رحمت الله علیه، دا ټول ترکی رحمت الله، دغه د غیر قانونو مشران د خپل مشران ګڼلې دي او ستا پښتون مشر چې دی هغه ته د په سم نظر نه ګوري، په سم سترګه ورته نه ګوري. نو هر کله چې تا خپل اتل سپک کو ير دی کو، نو هغه خو نه سپکېږي، دغه په تول کې کمی نه راځي، خو ته به سپکې، ته به د پښتونولۍ نه وځې. نو که چېرې مونږ غواړو چېرې مونږ ښه مسلمانان شو، نو بس د دې دپاره چې ته پښتون یې نو پښتون شه. ځکه چې پښتون دا پښتو ده او دا پښتونولي ده چې تا په حقه خبره باندې ودرول هغه مناسب ګڼي. تا چې په حقه خبره ودرئ، تا چې د ظالم خلاف ودرئ، نو دا پښتو ده. تاسو وګورئ څومره مسلمانان دي، څومره قامونه دي، حقه خبره څوک نه کوي بغیر د پښتون نه. نو ځکه حمزه شینواري صاحب وایي چې ما حمزه یثربی باده خاونده په هغه پیمانه کې د افغان را. یا الله کو چېرې مالی په بله کاسه کې راکړي، یعنې زه دغې بادې ته، دغې شرابو ته زه عربی شم او زه ورته ترکی شم او زه ایرانی شم، زه هندوستانی شم، نو بس بیا مسلمان هم نه یم پاتې شوی. کو چېرې دا خبرې ستاسو خوښ شوي نو ورته ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.